السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زما نوم اسمت غواړو دغه تصویر په دغسې تصویر به موږ سره د دې ویډیو تر پایه سره پاتې شئ. موږ به دغه طریقه تاسو ته فوټوشاپ کې در وښیو او په خوشحالۍ سره ویلی شم چې د فوټوشاپ سلسله پیل شوله. اوس تاسو کولی شئ فوټوشاپ زده کړئ او د ځان یو قوي ګرافیک ډیزاینر جوړ کړئ او بیا د نورو کمپنیو لپاره اعلانات جوړ کړئ او د نورو شرکتونو تجارتي مرکزونو لپاره کارټونه جوړ کړئ، هغه کوم چې دوی د خپل تجارت لپاره خپل ګراهک ته ورکړي او داسې نور د ډاکټرانو لپاره نسخې او دا شیان نور جوړ کړي او څنګه د پاسپورټ عکس جوړ کړي. دغه شیان به ټوله موږ در وښیو او موږ دا کارونه کړي دي او موږ پیسې هم باندې ورګټلي دي. نو تاسو هم کولی شئ وګټئ او نور خلک هم کولی شي که چیرې غواړئ چې په حلال د روزي سره پیسې وګټئ نو دا ستاسو لپاره تر ټولو ښه ځای دی. موږ به تاسو ته د فوټوشاپ هغه مهم شیان مثلا د بکګراوند ختمول دغه شیان به وښیو. نو تاسو ویډیو ته پای راسره پاتې شئ. نو بکګراوند ختموو بل بیا بل ټریک درښیم. راځئ چې په ویډیو شروع د موږ فوټوشاپ ته راغلي یو دوستانو. اوس غواړو چې یو تصویر انتخاب کړو نو بې له تصویر خو نه کېږي دا کار. نو موږ ځو فایل ته اوپن باندې کلیک کوو او موږ دلته یو تصویر انتخابوو. دلته په پکچرز کې زما سره یو عکس دی هغه انتخابوم. کله چې مې هغه انتخاب کړي نو بیا به تصویر بکګراوند ختم کړو. زه به انتخاب کوم دغه یو به انتخاب کوم دوستانو. ښه دغه مې انتخاب کړي دوستانو. موږ څو طریقې لرو د بکګراوند ختمولو لپاره خو زه نن په دې ویډیو کې هغه تر ټولو اسانه طریقه درښیم. نو خدای دې وکړي چې تر پایه راسره پاتې شئ. یو د پین ټول په واسطه تاسو کولی شئ بکګراوند ختم کړئ. د پین ټول په واسطه تاسو کولی شئ چې دا بکګراوند ختم کړئ. تاسو کتلی شئ دلته پین ټول دی، دغه پین ټول سره تاسو کولی شئ بکګراوند ختم کړئ. خو زه په دې طریقه سره نه ختموم چونکې دا تر ټولو ښه طریقه ده پین ټول. خو زه نن راځم په دا سلیکټ باندې سلیکټ کلیک کوم بیا راځم په سبجیکټ کلیک کوم. کله چې په سبجیکټ کلیک وکړئ نو دا به فوټوشاپ په اتوماتیک ډول سره د دې بکګراوند ختم کړي. فوټوشاپ به خپل هغه تر ټولو غوره هڅه وکړي چې زموږ بکګراوند را ختم کړي. خو بیا هم ځینې نیمګړتیاوې لري هغه به موږ سموو. اوس ورته ګورئ دوستانو دا به ختم سي. دا دی ختم سو دوستانو. تاسو به راسئ دلته وینئ تاسو غوږونه پاتې دي تاسو کتلی شئ. دا غوږونه به موږ څنګه سموو. تاسو به راسئ دلته به کلیک وکړئ او بیا به دا دریم اپشن باندې به کلیک وکړئ. بیا به داسې هغه خواوې چې په کار مو دا یې په خپله په اتوماتیک ډول سره سلیکټ وي. فقط تاسو ته کلیک کوئ. ډېر اسانه کار دی فوټوشاپ ته. که چیرې فوټوشاپ زده کړئ نو تاسو به پروفیشنل ډیزاینر پروفیشنل فوټوګرافر ورشئ شئ. نو که غواړئ چې نور کورسونه هم ستاسو لپاره اپلوډ شي دغه دی تاسو کتلی شئ دوستانو زموږ بکګراوند ختم شو. که دوستانو غواړئ ستاسو لپاره نور کورسونه هم اپلوډ شي مثلا د ټکسټ لیکل باندې مثلا تمنیل جوړول د یوټیوب ویډیو دپاره مثلا د یو شا دپاره اعلان جوړول د یو کمپنۍ دپاره داسې نور شیان جوړول غواړئ نو زموږ سره په کمنټ کې شریکولی شئ. کمنټ وکړئ موږ به ستاسو لپاره هغه شی جوړ کړو. شیر کړئ که چیرې مو شیر کړل او لایکونه مو ورکړله که چیرې د 50 پورې لایکونه ورسېدل موږ به بله ویډیو اپلوډ کړو چې ښایسته کمنټونه وکړئ. مثلا موږ غواړو ټکسټ اضافه کړو مثلا سلش فوټوشاپ ولیکئ یا مثلا پښتو کمپیوټر ولیکئ په کمنټ کې. نو موږ به پوه شو چې تاسو غواړئ چې نور کورسونه هم د فوټوشاپ په اړه اپلوډ شي. موږ به یې دسې درته اپلوډ کړو. مننه چې د ویډیو تر پایه راسره واست. په لوی او بخښونکي الله تعالی مو سپارم. خوشحاله او ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.